د مدینه منوره سفر دا په حدیث ثابت ته او یو حدیث پاک کې نبی علیہ السلام فرمایي چې درې جمعتونه داسې دي کاغې له څوک سفر کوي نو اودي کې ما سوا د دغه درې جمعتونو نه بل جمعات ته څوک سفر نه کوي. یو په هغه درې جمعتونو کې بیت الله دی، مسجد حرام د مکې مکرمه، او یو د بیت المقدس جمعات ته، او یو د نبی علیہ السلام د مدینه شریفه جمعات ته. ځکه د درې واړو جمعتونو د نورو جمعتونو په نسبت ثواب زیات دی. نو ځکه نبی علیہ السلام فرمایي که تاسو د جمعات متعلق سفر کوئ د دریو ته سفر کوئ، او نورو جمعتونو د سفر ضرورت نشته. خو ستا په کلي کې د جمعې جمعات هم شته او د خپل کور کلي ولس جمعات هم شته، ټول په ثواب کې برابر دي. د دې دریو جمعتونو اجر او ثواب زیات دی. باقی یو جمعات بل په مدینه شریفه کې هغې ته مسجد قبا وایي، خو هغې ته مستقل سفر څوک نه کوي. هغه چې مدینه شریفې ته لاړ نو بیا ځای نږدې دی، هغې له څوک بستره نه تړي، نږدې ځای دی، لاړ شي او بیا واپس راشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې حج وکړ او د زما ملاقات ونه کړ، زما ملاقات لرانغی، من حج ولم یزرنی، حج یې وکړ خو زما ملاقات یې ونه کړ، فقط جفانی، د ما سره جفا وکړه، وفا یې ونه کړله. ما سره کدی وصل کوي، ما سره مینه کوي، ما سره محبت ساتل غواړي، نو چې حج لراځي نو یا مخکې یا وروسته زما ملاقات ته کوي. او یو بل حدیث پاک کې راځي مدینه شریفه کې که یو سړی کوشش کوي جون پکې تیر کی او دی بیمار شي، نو نبی علیہ السلام فرمایي چې د مدینه شریفه په بیماری او په تکلیف چا صبر وکړ، كنت له شفیعا او شهیدا یوم القیامه، د قیامت پر ورځ بدل د دل د الله په دربار کې سفارش کوم او گوی به ولکو. نو مدینه منوره د پیغمبر علیہ السلام مبارک خار دی، مدینه النبی وته وي، خپل نوم مدینه النبی دی، د نبی علیہ السلام خار مدینه خار ته وي. او مخکې زول نوم یثرب، د ډېرې زمانې آباد خارو. د عیسی علیہ السلام نه 1400 کاله مخکې دا خار آباد شوی دی. د عیسی علیہ السلام نه 1400 کاله، د نبی علیہ السلام د زمانې نه تقریبا 2000 کاله مخکې یو قوم عمالقه، کم قوم چې په مکه مکرمه کې اوسېده، د هغې څه جګړې جوړه شو یو بل سره، نو بعضې خلک یې اوویستل د مکې مکرمې نه، نو دوی لاړل هجرت یې وکړو، د مدینې منورې چې موجوده کم وطن دی دلته آباد شو، عمالقه. ځکه دې کې اوبه م وې، دې کې فصلونه مو بوټي مو، نو دغه عمالقه پکې د عیسی علیہ السلام نه 1400 کاله مخکې آباد شو. لومبې خلک یې همدغه و، او د هغې مشر چې و د هغه نوم یثرب و، نو د دې کلي نوم هم یثرب شو. بعض علما خو دا وایي چې سره بیماری ته وایي، دې کې چې به څوک اوسېدل خامخا به بیماري وه، بیماران به رنګونه به زیړو، نو ځکه ورته یثرب وایي. خو تاریخ وایي چې مشر نیکه د عمالقه چې کوم هلته آباد شو د هغه نوم یثرب و، د کلي نوم هم یثرب شو. بیا څه زمانه پس دا عمالقه ډېر مضبوط خلک و، جابر، او دی شرک اختیار که مشرکان شو. د موسی علیہ السلام دور چې راغی او کله رب العالمین موسی علیہ السلام د فرعون د پنجې نه خلاص که او فرعون او د هغه قوم هلاک شو، نو الله پاک موسی علیہ السلام ته حکم وکړ چې اوس د عمالقه سره جهاد وکړه. د خپلو امتیانو ته ووایه، د یهود بني اسرائیلو ته، یهود به ورته وي
چې دی هغې سره جهاد وکړي. نو حضرت موسی علیہ السلام دا خپل قوم اولیږه ځای په ځای چې کوم ځای عمالقه لاول دعوت ورکې، نو که په ما ایمان راوړي خو پرېږې دی، او که په ما ایمان نه راوړي نو مړی کې قتل یې کې. نو د موسی علیہ السلام یوه ډله د یهودیانو د بني اسرائیلو هغه د مدینې منورې په طرف راله، او په مدینه شریفه کې چې څومره عمالقه و لاول یې وله دعوت د ایمان ورکه. هغې وي مونږ چې ته موسی منو. خو ډېر پهلوانان درانه خلک و، کلک غټې غټې باډۍ وې. هغې بني اسرائیلو یهودو ورسره جګړه وکړه، دغه عمالقې ټول مردار کړل، مدینه شریفه یې خالي کړه. او د هغې په ځای هغه یهود بني اسرائیل په مدینه شریفه کې هغې هغه ځای نه قبضه کړله او هغې پکې اوسېدل شروع شو. دی دویم قوم و د مدینې شریفې. 3 قوم او 3 قبیلې د یهودو دلته اوسېدلې. یو ته به بنو نذیر وې، یو ته به بنو قریظه وې، او بل ته به بنو قینقاع وې. دا یهود چې څومره رالل او په مدینه شریفه کې دیره شو، دا د موسی علیہ السلام په حکم چې لاړ شي عمالقه سره جهاد وکړي. عمالقه څه په خیبر کې وو، هغې سره جهاد وکړه، هغې مړه کړل. نو بعض یهود په خیبر کې دیره شو. هغه دا یهود نو لکه دا اوس چې کوم دي، دا د موسی علیہ السلام امتیانو بني اسرائیل به ورته وی د موسی علیہ السلام صحیح تابعدارو او سوچه خلکو، پاک مؤمنانو. نو چې عمالقه به کوم ځای مردار کړل، نو په هغه ځای به د موسی علیہ السلام دغه امتیان دغه بني اسرائیل یهود آباد شو. څه په خیبر کې آباد شو، څه په مدینه شریفه کې آباد شو. بیا یو زمانه کې په یمن کې یو لوی بند و، ډیم ورته وایي، لکه زمونږ د توربیلې دا ډیم چې دی، یا د ورسک ډیم. خو دا ډیمونه خو بجلي ته جوړېږي، او د هغې ډیمونو نه به پټي سیرابېدل، نهرونه به یې تیستل. هغه بند اوشلېده. قرآن حکیم کې الله ذکر کوي په سورت سبا کې، په هغې خلکو الله قهر و غضب راویسته، نو هغه بند یې ورته اوشلو. نو هغې کې څه خلک مردار شو، مړه شو، کافر. او بعض خلکو وطن پرېښود، ځکه وطن جبه شو، اوبه شو، هجرتونه یې وکړل. نو یو 2 قوم رالل دې مدینې شریفې ته، او د دې یهودو نه مطالبه وکړه چې تاسو مونږ له ځای راکې، مونږ به ستاسو په دې ګاونډ کې دلته کې چې کومه ځمکه ستاسو نه فالتو وي هغې کې به مونږ اوسېږو، مونږ به پکې آباد شو. هغې ورته ویې ډېره ښه ده. نو 2 قوم، یو ته به اوس وی، بل ته به خزرج وی. دا دواړه قومونه رالل او د مدینې شریفې د هغې بني اسرائیل او یهودو په خوا کې آباد شو. عمالقه ختم شوي، اوس پکې یا یهود اوسېږي او یا پکې دغه یمنیان اوسېږي، اوس او خزرج. یو زمانه کې یو بادشاه تبع د هغه نوم، هغه راغی په دې مدینه شریفه په دې یثرب حمله وکړه. د دې د خلکو ورته وویل د یهودو او د اوس او خزرج چې ته به مونږ سلام لکې، مونږ ستا اسم تابعدار یو، او یو کس مشر که بس مونږ به د هغه تابعداري کوو. نو هغه وله خپل یو کس ورکوي، دا مې در باندې مقرر کړ، دی به ستاسو ګورنري امیر به وي. ډېره ښه ده. تبع بادشاه چې کله واپس لاړ، او دې د یثرب خلکو د مدینې شریفې خلکو ته پته ولګېده چې بادشاه خو لاړ، نو هغه خپل ګورنر یې مړ کړ چې بادشاه پې کوم مقرر کړی. تبع بادشاه ته پته ولګېده، نو هغه یو لوی لښکر تیار کړ، په مدینه رالل حمله کول. چې راورسېدل د مدینې شریفې نه بهر یو ځای کې خیمې خښې کړې وو، خپله ټکانه او ځای ونیو. د ده په دې لښکر کې بعضې پوه خلک وو، عالمانو، هغې وله رالل، ورته یې بادشاه سلامت لږ صبر وکړه، حمله مه کوه. ولې؟ وی مونږ ته اندازه ولګېده، مونږ ته پته ولګېدله دا ډېر مبارک کلی دی او مبارک ښار دی، او په دې چې چا حمله کړې ده نو هغه برباد شوی دی، تباه شوی دی. نو ګورې که دې حمله وکړه په دې کلي په دې خلکو، هسې نه تکلیف درته ونه رسي. وی دا ولې مبارک کلی دی؟ وی دا نبي آخر الزمان چې کله پیدا شي دې کلي ته به هجرت کوي. هغې خپلو مولیانو ته وویل تاسو پوره تحقیق وکړئ. هغې وګرځېدل، د دې علاقې معلومات یې وکړل، او په خپلو کتابونو کې د نبي علیه السلام صفات راوویستل،
او بیا ټول په شریک رالل او بادشاہ ته کېناستل وی صاحب مونږ ټیک ویلي دي مونږ ته پوره معلومات دي دا هم هغه علاقه ده چې د آخر زمانې پیغمبر به ورته هجرت کوي د مدینه شریفې هغه وخت کې به ورته یثرب به مشران یې راغونډ کړل وی تاسو زما جانشین وجلې دی زما خو اراده دا و چې تاسو باندې حمله کوم خو د دې کلي د برکت ته درته غږ ډکوم سمو خیال دی وی بس صاحب مونږ نه غلطي شوې ده مونږ له بل مشر مقرر کا نو بیا دغه بادشاہ یو مکان جوړ په مدینه شریفه کې یثرب به ورته وي ډېر اعلی مکان مزیدار او په د خپل علماو کې یو عالم په هغه مکان کې کېنو او دې خلکو ته وی چې دا به مشري او هغه عالم له یو خط ورکړ د نبی علیہ السلام په نوم د بادشاہ هغه کې نبی علیہ السلام ته یو پیغام پرې خو چې زما خو دې کلی خلکو زما یو سړی وجلې دی ما ولا مشر مقرر کړو دوی ملک ما په حمله کوله خو ما ته خپل علماء و چې دا ستاد هجرت زید نو ما صبر وکړ مې ونکړ تعالی مې یو مکان جوړ کړ نبی رسول الله ته خط لیکي دا ما تعالی جوړ کړ او زه دا امید لرم که زما په وخت کې تراله نو زه به در باندې ایمان راوړم او که زما د وخت نه وروسته راله نو زما در باندې غایبانه ایمان دی دا مطالبه در نکوم چې د قیامت پر ورځ به د الله په دربار کې زما سفارش کوي هغه کوم عالم چې هغه مکان کې کېنه وغلی هغه خط ورکړ وی که ستا په جمدې وم خو ما ته به اطلاع راکړې زه به راشم او که زما نه پس دا پیغمبر راغی او ته جمدې وي دا خط به وله ورکړې او دا مکان به ورته خوشې کې دا د هغه دی او که چرته ستا په وخت کې رانغې نو دا خط ته بیا خپلو بچو له ورکړه هغې ته دغه وصیت وکړه او بچو ته دې ووایه چې هغې خپلو بچو ته وصیت وکړي چې دا خط دغسې ستا په نسب کې رو رو چلیږي او دغې د آخر زمانې پیغمبر ته ورسېږي نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه شریفې ته تشریف راوړو دغه ابو ایوب انصاری رضی الله عنه چې کوم کور کې اوسېده د هغه مکان چې کله نبی علیه السلام هغه کې ورننوته او مکان ته نو ابو ایوب وفا الوفا لیکلی دي ابو ایوب انصاری ولا خط ورکړ پیسې دا ما خپل پلار پرېښو هغه خپل پلار هغه خپل پلار هغه خپل پلار ان دا خط والے وګوره نبی رسول الله مبارک ډېر خوشاله شو اصل کې الله تعالی دا مخلوق ته خی چې په پیغمبر علیه السلام د چا احسان راوونه څوک دا ونه چې پردي کورته هجرت وکړي د خپل کور مخ کې نه ولا تیار شوی او د نبی علیہ السلام د برکت نه بغیر خلق اوسېدل نو دو قوم اوس او خزرج د یمن نه رالل پکې اوسېدل او یهود پکې د مخ کې نه اوسېدل عموما بل د یهودیانو او د اوس او خزرج په منځ کې جګړه هم کېده خو د یهودیانو به د اوس او خزرج ته وي د قومونو ته په آخر زمانه پیغمبر راتلو والا د صفت ته د نبی علیہ السلام صفتونه به ورته کول او چې کلم راشي نو موږ به په ایمان راوړو او موږ به سره مرګري کېږو تاسو به ختمو پرېږدم نه نو د اوس او خزرج د قومونو خو د پیغمبر علیہ السلام صفت اورېدلو زمانه داسې وشو چې د دواړو جهان مبارک سردار مکه مکرمه کې تشریف راوړو او بیا نبوت ملو شو او د نبوت په لسم کال باندې په مینا کې جمر عقبه وتوي دا چې کوم اوس خلق وته غټ شیطان وای دې سره خوا کې غونډه اوس نشته ختمه شوی دا داغه غونډه لاندې د مدینه شریفې او شپک سره غلیو نبی رسول الله ول دعوت ورکړ ایمان هغه الله مسلمانان کړ اغیدان سره کال نور راوستل 12 کسان شو بیا غیله نبی علیہ السلام دا ایمان دعوت ورکاغه مسلمانان شو اغیدان سره پدریم کال 2 کسان راوستل داغه غونډه لاندې نبی علیہ السلام د شپې اغیلم د ایمان دعوت ورکاغه 2 الله مسلمانان کړ او هغه 2 کسانو بیا نبی علیہ السلام له دعوت ورکو وې دا الله رسوله دلته تا ته استا مرګرو تلوي تکلیف کې د مکه مشرکان درته ضرر رسي ته مهرباني وکړه مدینه شریفه ته زموږ یثرب ته هغه وخت کې به ته یثرب وي هجرت وکړه التراشه مونږ به قدر کو مونږ به امن درکو ته محفوظ استا مرګري به محفوظ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وسره خپل بازي مرګري ولېګل وې دې اوسو مرګري در سره لېګما اغي برته دینه مخیمون بم درته وخی او زبا یو موقع ګورم پاغه موقع باندې بزم در سره بیا هجرت وکم یو څو صحابه کرام ولېګل په مدینه شریفه کې یو صحابي
اسعد ابن زراره رضی الله عنه دې په مکه مکرمه کې مسلمان شوی په نبی علیہ السلام ایمان وروړو. وستا پکور کې بدا ډیر شي ډیر خل داغه پکور کې یو څو صحابه کرام ډیر کړ. هغه به خلکو ته قران خو څومره قران نازلو، مونږ به ورته خو اخلاق به ورته خو خپل عقیده به ورته خو ګناهونه به ورته خو چې نه ځانو ساته. جناب چې دوی دا شی شروع کړ د مدینه شریفه خلک راغون شو، هغه میټینګ شروع کړ چې کوم مسلمانان شي وینو څو پکې مسلمان وړي هغه وی یاره د بار نه څو خلک راغلي دي او سنوي غوندي دین شروع کړل او زمون زوړ دین پسې خبرې کوي د دې مخنیوي پکار. کوم ځای لکه دا خلک ډیر دي وی دا د اسعد ابن زراره په کور کې ډیر دي. دار بني ساعده وته په هغه کې دوی میټینګ وکړ. دار بني ساعده اوسمشته اکور نشته خو دا هغه په د کجورو ثبوت شته دی چې سړی د جمعات نه په مغربي جانب باندې اوزي. د جمعات مغربي او مشرقي جانب داسې جبل سلع طرف ته پکې یو باغ دی د کجورو بوټي دي او داسې نور څه بوټي موټي پکې دي. هغه کور نشته خو هغه میدان شته. هغه پورې تقریبا جمعات رسول دی. نو میټینګ یو کچې ردی مخنیوي کم ځای ډېره دی وي دا خلک ځان ته مسلمانان وي دا د اسعد ابن زراره په کور کې ډېره دی. یو نوجوان کسو اسید ابن حذیر هغه وی زه ورځم د دې اسعد ابن زراره سره زما تعلق دی په یو که پوه نه شو بیا به سره جګړه ډېر دی ونه دروازه وته وړه بولاغه ولا وروته الکه اسعد زه خبر شوم ما چې تا د مکې نه خلک راوستي دي او سنوي دین شروع کړي او زمونږ د زوړ دین بد وي. زما دوستی اشنا مې د راغلي مؤمنت تر تکوم چې داخله کو شړه او ټول د مدینه خلک ستا خلاف بلولي او کړي ونه شړل نورو غوړې زما سره تعلق دی خدام در پاتې زبر قوم مرګري. اسعد ابن زراره رضی الله عنه ورته وی دا څه کار دی مرګري دا څه د خلکو په خبرو عمل مکه ورازه چې د بوزه مغسلیو ګوره نو که خرابي ته رخصت کا او که سم خلک نو لري باندې بے ځای بي ګناه خلک شړي وې دا خوري سم خبره چې کور ته وسره نه وته. نو په دې مسلمانانو کې چې نبی عليه السلام ورسره لېګلو مشر صحابي چې په دواړو سترګو نابیناو عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه هغه ته ویل د قران شریف تلاوت وکړه هغه وته د قران حکیم تلاوت وکړه او سید ابن حذیر چې دا تلاوت ورید وی دا څه شی دی وی دا زمون قران دی دا الله کلام دی زمون په خپل پیغمبر نازل کړی دی زمون د هدایت لپاره. وی تاسو د دین سنوم دی اسلام پیغمبرم څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. وی بس دا کلام ما چې تمانه اوریدل ما د تاسو را دین رښتونی دین ښکاری زه تاسو دین کې داخلي کوم څه چل بکوم وی بس نور خو څه چل نشته دا کلمه شهادت به موږ له بلاس راکې وی دی خواکا لاس یې ولا ورکو پروردگار هغه سید ابن حذیر مسلمان شو. مسلمان شو لاړو سغي میټینګ کې ناشتي په سونو زرګونو خلک دي ورغه وی څه چل دی وکړه یاره وی خوري خلک دي پاکان نه کا خپل خبره کوي دا بدونه خلک منه کوي زه خو مرګره شو وی الک وی کنه پوی نشوي دماغو دې کارونه کړ. مشر پکې پاسه سعد ابن عباده دا د خزرج قبیله سردار دا یو قوم غټ سردار او ملک وی زورزم او دا اسعد ابن زراره زما د ماما زوی دی زه پویم او که پوی نشو بیا ماما تو به سره پاتې ستاسو مرګري به چراغ دروازه وډه بولا اسعد ولا روت ماما زوی زه خبر شوم چې تا د مکې نه خلک راوستل ځان ته مسلمانان وو او سنوي دین شروع کړی دی زمونږ دین پسې خبرې کوي قوم ستا خلاف بلوده او لوی میټینګ دی زره العالم او دا قوم مقابله نه تکول شي او ورور نه زکول شي دا خلکو شړه اکه نه شړې ګوره بیا به ما نه ګیډه نه کې ته مې د ماماز وي خو د قوم رسته به کوم تاسو تام رسته نه کوم هغه ورته وی د ترور زوی دا څه کار دی چې دا څه اورېدو ولا خبرې پسې مزه راشه خلک په خپل وینه که خلک خرابي ستا ته اجازه ته زمانه کور نه وشړه او که خلک خین ولې را باندې بی ګناه ملمانه شړې وې ډېر خلک چې کور ته دن کوم اغه عبد الله ابن ام مکتوم رضی الله عنه ته ویل د قران شریف تلاوت وته هغه قران زده کړی د چانو د رسول الله مبارک د پاک خلینو زده کړی
او مبارک صحابي قسم په خدای یو ځل نبی علیہ السلام کافر سره ناستو دی راغی نبی علیہ السلام کافر سره خبرې کولې او دی راغی وی الله رسول ما ته سو خایا چې تا ته الله سخول دي نو نبی علیہ السلام مبارک یو فوټي مزاج درون شو چې الله بنده له ګرستو براغلې وکړ د دې سره دی وخت لګیم نه کافرو له دعوت ورکوم چې دا مسلمانان شي نو میانس کې رااله خبره دی پکې وکړه نو زمونږه غټوله سلسله د خبرو دی بدل کړه نو فورا قران حکیم کې الله آیت نازل کړه عبس وتولى ان جاءه الاعمى ګوره د الله رسوله چې دا لوند راغی لوند اعمى نو تا تندې مبارک را گونجي او مخ ته وانه دی خدای لراغه چې ځان پاک کی او دغه خبيسان خو بیا مسلمانېږي یا بنه مسلمانېږي دا دی ولې وکړل داسې نو چې بیا به کله دا نابینا دا اړون صحابي راغی نو نبی علیہ السلام مبارک ورته د خپل ځای نه پاسېد او ورته مرحبا بالذي عاتبني فيه ربي هر کله دې هغه چاته چې داغه په حق کې د خپل رب ملامت کړي داسې مبارک صحابي دا الله خوخي خو په دولت او په مال او په جیداد نه ده اړون نابینا د خپل حبیب په ملامت کړ چې ولې دې نه مخواړ ځان پاکي دین زده کوي او دین زده کړي والا خلک څوک الله دین زده کوي قران زده کوي ځان پاکي دا د الله خو خلق دی قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى دا خلک وی کامیاب نو چې هغه وته قران شریف تلاوت او سعد ابن عباده خو مشهور بوډا سپینګری د قوم مشر وی دا څه شی دی وی دې ته قران وای قران څه شی دا د موږ پیغمبر الله نازل کړی دا الله خبرې دي استاسو دین سنم دی اسلام کې سړي وي موږ دا خبره کوي دا موږ خپل پیغمبر دی دا صفاتونه دي وي په دې دین کې به موږ څنګه داخلي وي نور څه نشته دا کلمه شهادت به موږ له بل اسرا کې وی لا اسرا دی خواکا هغه سعد ابن عباده رضی الله عنه الله مسلمان چې مسلمان شو دا ګوره د نبی رسول الله معجزه ده مخکنه وته الله لا رواري چې مسلمان شو لار خپل قوم ته قوم ټول ناس ته زرګونه ګوره تاریخ لیکي دی وتاو دی وی اے قوم خو چې دی راغی اوس په مونږ ته وی چې راځي چې په ورځو وی قوم د څنګه وی ته زموږ سردار وی د لیوانیم کروق نه سیب ته خو زموږ مشره عقل مند انسان وی ته یو فیصله وکم زما به فیصله ومنه وی سیب حکم کوا زموږ توري وتا سره بس نږدې چې تاسو به مونږ منو قوم خو دې بوج راځي چې په ورځو د خلکو خدای انقلاب خو زنده‌باد وی دلاله ما سړی مې ولیدل داغي خبره مې اوره داغي کلام مې اوره دوی چې د چا تابع دي دا هغه پیغمبر د چې يهودي ګوري مونږ ته یادای او راځي چې په مونږ ایمان وروړو يهود به ایمان وروړي کړي راغی مونږ په مخ کې کېګو رښتونه خلق دي زخه مرګره شو تاسو تمیم چې تاسو نه پیغمبر باندې ایمان وروړي مرګري شي پاغه دار بني ساعده کې چې څومره په زرګونه خلقو په یو ټک رب العالمین ټول مسلمانان نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې راته فضا واروا بعض منافقین پټ پټ بعض سردارانو هغه غږ نشو کولی هغه یریدل چې دا خو زمونږ بادشاہي لاړه ختمه شو چې دی راغی او نور چې څومره د مدینه شریفه خلکو داسې خشته مسلمانان نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله هجرت وکړ نو د مدینه منوره بالایی علاقه د عوالم ورته وي قبا ورته وي هغه لراغی پاره کې نبی رسول الله دی راشد الته قوم مشرو کلثوم دا غنمو هغه ورته وی سیب زما به ملمه او سور ودی وی ډیره نبی رسول الله ملمه او بیا چې ملمه ک نو نبی رسول الله کار خو دین دی نو الته د جمعات شروع وکړه وی را دی یو جمعات جوړو لکه زه راکه چې جمعات دله جوړ کم او هغه کلثوم ورته وی سیب دا زما مکه دا زما پټېری دې کې جمعات جوړ کا هغه کې نبی رسول الله مبارک په خپل بتی ګرولې صحابه هم خدمت کو په خپل هم خدمت کو یو سړی یو صحابي فرمایي یو غټه تیګه نبی علیہ السلام روچته کړې و وی زورلم وی ماته هغه تیګه غشتا وی چې مال راکا صاحب تا بستړي کې دې به چته کم وی ته خو زمانه مضبوط نه دی وړې شم کړ چاله به تیګه نه ورکوله او که چا به کانه واغش زر به بل را واغشت یو ډېر خشته مزیدار جمعه ته جوړ کو اوس داغه په یو اعلی قسم جمعه جوړ دې مزیدار مسجد قباء وته وي قرآن حکیم کې الله صفت کړی دی لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين دا لومبي جمعه چې د دوارو جهان مبارک سردار په خپل لاسو جوړ دغه بنیاد کې خو
دینه مخکې خو د بیت الله جومات بیت الله او مدینه منوره کې جومات لا نه جوړ، دا لومبی جومات. 14 یا 30 ورځې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په قباء کې دی راو. بیا د قباء نه روان شو مدینه شریفه ته، دا چې کم یثرب وته و، تقریبا 3 کیلومتره خو شنه سبا خو ته یو علاقه ده. نو چې را روان شو صحابه، نو مدینه منوره کې جشن او جشن اخترو په دې لارو او په دې کوڅو کې ورته خلک ولاړ دي، ټول لار باندې استقبال دی. چې په کوم لار نبی علیہ السلام مبارک راځي، بوډاګان زلمی تر دې حد پورې چې ماشومان تمبلونه راغشتي دي، هغه تمبلونه وای. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي. دا بر درونه په موږ د 14 سپومې راوخته او هغه پوری په موږ د الله شکر لازم دی چې موږ یې شکریا ادا کو تر څو چې دنیا جمع دی، موږ د الله شکریا ادا کو. دا سه یو صحابي فرمایي زنانه په کوټو ناشته وي، زنانه په دیوالونو سرونو چت کړو، څوک په باغونو کې ناشتو، يهوديان راغلي وغي مرتناستو تماشې ته، او د مدینه منورې د ماشومان تنبلون وال زنانا لکه د لومبي نبی عليه السلام مبارک اولي دینه مخ کې نو لري. وی قسم په الله اصحابي فرمایي چې په مدینه منوره کې داسې جشن و چې ما په خپل سترګو داسې خوشحالي چرته نه دلیدل. او دا دنیا روخانه وا، دا فضا رڼا وا. وی 2 ورځې مې یاد لري صحابي فرمایي، یو هغه ورځ چې نبی عليه السلام مدینه شریفه ته راغ، نو مدینه شریفه داسې رڼا ولا کتبه چې د انور پکې راکوشي وي. او یو هغه ورځ چې د دوالو جهان مبارک سردار وفات شو، وی مدینه منوره داسې ښکارېده لکه چې پکې د تکې تور شپې تیاری وی. دا 2 شپې 2 ورځې به مې ویری نشي جشنو زنانو بل یو بل نه مخ چې وګوره مونږ وګورو چې دا څوک دا څنګه دی. ماشومان به نبی علیہ السلام د ماشومان نه تپوس کو، ای بچي تاسو ولې راغلی؟ وی زمونږ در سره مینه ده د الله رسوله. وی تاسو زه خوښې ما؟ وی او زمونږ ډېر خوښې. وی ګوره زمام خوښې ښه، زمام در سره مینه ده. نو په دغه استقبال کې، په دغه جلسه او په دغه جلوس کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینه شریفه ته راغی. او د جمعې ورځ ودا، د جمعې پر ورځ یو ځای کې بنو سالم قبیله ورته په هغه کې د جمعې منځ وکړ. التم یو جمعات جوړ دی، مسجد جمعه ورته وای. چې مدینه شریفه ته راغی اوس لوی مشکلات پیښ دي. مشکلات داري چې یو سردار وي صاحب ما سره به میلمه کېږي، بل سردار ورته وي صاحب زما به میلمه، بل سردار ورته وي صاحب زما به میلمه. نبی علیہ السلام پریشان دي چې اوس د یو کس میلمه کېږم نور خپکی. فورا اعلان وکړ، وی زما دا او خبرې ده بس. جوړه چې کم ځای کې د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کور التسکه ناستا، خو چې څنګه کې ناستا نو زر پاسې ده اشاره نشوا او داسې د چکر او ګرځیدا او بیا هغه ځای لراله وغځې بوی کو ته کې ناستا. نو چې کې ناستا اوخه نو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه زر سامان کور ته منډه وتښتو، سامان یې د نبی علیہ السلام د اوخه نه کوس په ځای وتښتو. پیسې فیصله دې کړې و او خدامه د دروازې مخکې سم لاستا زما به میلمه وی. بالکل ټیک. نبی علیہ السلام مبارک هغه کرا میلمه شو ابو ایوب انصاری رضی الله عنه کا، او تقریبا 250 سوره ده، 250 سوره ده. نبی کریم څوک شپږ میاشتې میادې نبی علیہ السلام د دوی کرا میلمه هغه سونه مینه. نبی علیہ السلام مبارک ورته فرمایي چې زبلان دیمه اته ببره مال میلمانه راځي، نو چې بره منو زنانو د پاسه باندې بیا میلمانه مال بره راخي پیسې ټیک. نو د شپې دیوس او خزه بره دینو دی خزه ته وی خزه غلطه موکړه. ولی؟ وی نبی علیہ السلام بلان دی موږ به د پاسه ولاړو، هم غلطي وکړه. نو څه چلو وی سار نه ورته وایو نبی علیہ السلام به بری مونږ بلاندې وی استثار غم بخسړی رستو کېږي او نن شپه به څنګه چل کوو. اصله زمونږ د خپل لاندې چې د نبی علیہ السلام نه را کوچو چې دروازه وکړه د نبی علیہ السلام مبارک ودو ور بندو. اوس پته نه لګي چې کوم ځای کې نبی علیہ السلام ودی هغه په پزما قسم لاسته دیدل. نو یو ګټ کې به ودرېدل وی خځه دلته بني نبی ابو الاجر بل ګټه لاړ چې دلته چې دم لاستی نو بل یاره بیا څه چې دلته زمونږ خپل لاندې چرته. نو ټول شپه په دیوال پورې تیر کړه
یره دیوال خوا کې خو بنی خامخا دلته وخت په تېره کو او لاوی د مزې خبره بله دا وه چې یو ټیم کې اوبه وي نو هغه ټیم ته واوړېده چې ټیم ته واوړېده نو دوی پریشانه شو چې اصل د اوبه چې د نبي علیه السلام ونه څڅېږي نو یو څادر ښځو خاوند سره و یخني وه مدینه منوره کې اکثر یخني وي هغه څادر یې راواغېست په هغه اوبو کې ومنډل چې د اوبه راکاږي چې د اوبه په نبي علیه السلام ورتوی نه شي نو شپه دواړو په یخه یخنۍ کې دیوال پورې جوخته تېره کړه سحر وختي راکوس شو نبي علیه السلام ته د الله رسول دا کار رانه نه کېږي وی نه خیر دی زما د طرف نه تاسو ته اجازت دی خو که زه بره یم خلک راځي بره راخېږي تاسو با وخت پورې راکېږئ تکلیف وي درته بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته بعض صحابه کرامو کور ورځی وقف کو دا چې کوم ځای کې اوس نبي علیه السلام مبارک قبر دی زیارت مزار مبارک دقه ځای ته نبي علیه السلام بیا را منتقل شو خو چې مدینې شریفې ته راغی نو بیا لومبې جومات جوړ کړ چې کوم ځای زمونږ خلق الاول کورونه جوړ کړو چې یو ځای کې ځای نه ول نو بیا به سوال کوو جومات ته لږ ځای راکې یو مرله راکې یو دو مرلې راکې کټ په دغه په غاړه واچو چندې به ولګولو نه چې لاول کورون له ځای اخلي جومات له مخکې واله د الله کور له مخکې واله نه بیا د الله د کور ځای نه مونږ سره نبی علیہ السلام مبارک چې څنګه ډېره شو فوراً یې وی جومات به جوړو وی دا ځای مې خوښ دی جومات دا چا دی یو دوه یتیمانان وی سید دا د هغوی دی وی چا سره اوسېږي فلانکي صحابي سره هغې راوغوښته وی دا راباندې خرڅ کړه دې یتیمانانو له په بار خشته مزېدار بل ځای والو وی نه صاحب دا زمونږ یتیمانان دي دې له مونږ ورکوو او دا خیراتي ستا شو وی نه نه خیراتي نه قبلو پیسې به وله راغونډو خیراتي نه قبلو دا خو یتیمانان ماشومان دي هغې له پیسې ورکړې بل ځای پې وله واغېسته او هغه ځای د جومات دپاره وقف کړ هغې کې د کجورو بوټي وغې ووال غاړو ته یې څانګې مانګې کېښودې او د جاهلیت د زمانې د مشرکانو پکې قبرونه هغې غاړو کې مډو کې وویستل بارې چته خښ کړل او هغه ځای اوار کړ او بره پې د کجورو د څانګو او د کجورو تنې ودرول یو سپر یې جوړ کړ د پاسه پې خټه مټه نه و چې باران به شو څڅېده به هغې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جومات جوړ کړ او د جومات سره خوا کې یې ځان له کور جوړ کړ لومبې نبی علیه السلام مبارک دوه کورونه جوړ کړي یو یې بیبي وه حضرت سوده رضی الله تعالی عنها هغې له جوړ کړی او بیا عایشه صدیقه رضی الله عنها په نکاح واغېسته نو دویم کور یې د حضرت عایشه صدیقې رضی الله عنها دپاره جوړ کړ او چې بیا به کومه بیبي سره د نبي هم نکاح کېدله نو ورسره به یې خواښ کې یو کور ورته جوړو چې څومره د مسجد نبي مبارک دا دغه جانب د مشرقي طرف ته دا چې کوم طرف نه نور راخېږي دا ټول د نبی علیه السلام مبارک د بیبیانو کورونو او بیا خوا کې ورسره متصل خوا کې دا څه ورته وایي چې دا جانب شمالي هلته کې د حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها کور جومات یې جوړ کړ جومات څومره مبارک جومات په مخ د ځمکه حضرت امام مالک رحمت الله علیه مذهب دی هغه وایي د مکې مکرمې نه د مدینې منورې ځمکه وي بهتره ده غوره او نبی علیه السلام ورته دعاګانې کړي صحابه پکې ناجوړه شو بیماران شو حضرت بلال رضی الله عنه بجلل سبب یې وه او مکه به یې را یادوله وی بیا به هغه وخت راشي زه به مکه کېمه او د مکې هغه غرونه او د مکې هغه بوټي به بیا زه ووینم نو عایشه صدیقې رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام ته ویل الله رسوله صحابه تنګ دي بیماران دي نبی علیہ السلام مبارک دعا وکړه وی الله د مدینه منورې دا بیماری لري کې خدای جوحفې ته رسول کې د شپې خوب ولید صحابه راغون کړ وی ما ته الله بیګا یو خوب وخو وی یو توره خزه ببرسره د مدینه شریفې نه اوته جوحفې ته لاړه دا الله رسول څه تعبیر دی ولا وسته وی دا د مدینه منورې غمرض چې الله تعالی دې نظر کو جوحفې ته بول بعض داغې نه پس ټیک شو مدینه منوره بو هوا مزیداره نومې ورته بدل کوي یثرب به ورته نه وی اوس به ورته مدینه النبی وایي د نبی علیہ السلام مبارک شهر او خاک داغې نه پس صحابه پکې خوشاله او دعاګانې به وکړي وی الله ابراهیم علیہ السلام د مکې مکرمې لپاره دعا کړې ده او زه د مدینه منورې لپاره دعا کوم یا الله د مکې مکرمې د چن برکتونه مدینه منورې لور کې دا دعاګانې به کوي یا الله د دې د خوراک سیزونه هغه کې برکت پیدا کړي الله موسم خوشگوار او مزیدار کړي او الله چې او بیا اعلان وکړي چې څوک دلته مریض شي او بیمار شي او په بیماری صبر وکړي د قیامت پر ورځ الله په دربار کې ګوي کوم سفارش کوله کو
او بلکې فرمایي وی که مرګ هم خوښي په مدینه کې ځان لږ ورې مرګ مقرر کړي. یعنی مدینې نه مو چې سړی بیمار شو هلته به مړه شي، او چې څوک په مدینه منوره کې مړ شو مسلمان نبی علیہ السلام فرمایي د قیامت پر ورځ به الله په دربار کې د هغه له سفارش کوو او ګوی به ولکو. نو مدینه شریفه واقعي خوشګوار او خشته او مزیدار وطن. جمعات چې جوړ شي جمعات څومره مبارک، بیا خو نبی علیہ السلام مبارک په خپل لاس او دوباره بیا جوړ کړی دی، چتیم په واچو مزیدار او وسیع. بیا حضرت عمر رضی الله عنه لغونې فراخه کړ، بیا حضرت عثمان رضی الله عنه پکې ډېر زبردست ګلکاری وکړه، یو د غټه غټه تیږې به راوړو هغې نه ستنې جوړې کړلې، او د هغې نه پس تر ننه پورې پکې د مدینې منورې په جومات کې د خوبصورتۍ سې نخرې کېږي. بیا موجوده تېر شوي بادشاه شاه فهد چې په جومات کې کوم حسن پیدا کړ او فراخ یې کړ، ایئر کنډیشنې پکې ولګولې، د سړي زړه ورته دعا په طور په یو بادشاه تېر شوی عبدالمجید او سلطان مراد، هغوی پکې په خپله زمانه کې دا زوړ جومات چې کوم د نبي علیہ السلام مبارک دی د هغوی د لاس جوړ دی. ډېر خشتبره واړه واړه ګمبتونه دي، د نبی علیہ السلام مبارکه روزه ده، د هغې د پاسه شین ګمبت دی، باب السلام د پاسه یو شنه مناره لګولې ده، دا ټول هغه جوړ کړي د ترک د بادشاه. او مبارک زینه نبی علیہ السلام مبارک په خپل یو حدیث کې فرمایي ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنه، وی زما د کوټې او زما د منبر په منځ کې چې کومه علاقه ده دا د جنت د باغچو نه یو باغچه ده. نو علما لیکي وی چې سړی هغه ځای ته لاړ شو 2 رکعته لمونځ پکې کوي، نو دا دی وایي چې یا الله په دنیا کې د جنت باغچې ته راوستم، دا ستا فضل و، الله تعالی په آخرت کې من د جنت باغچه نصیب کړي. دا دعا یې د الله نه وغواړه. واقعي د 2 رکعاتو ځای مونتلو وخت درته نه میلاوي. 2 رکعاته چې کې ډېره ګرانه باندې به کې د شلو منځګزارو مخکې به تېرېږي، شلو خلکو انتظار به کې، یو کس پسې بلا خلک ولاړي چې دې پاسې چې د 2 رکعاته مونځ وکړم، چې دې پاسې د 2 رکعاته مونځ وکړم. ځای لږ دی او عاشقان ډېر دي، محبتیان ډېر دي، او پکې بعض ستنو باندې خو هغه ستنې لکه د نبي علیہ السلام مبارک یو ستن د پنجرې مبارک سره خوا کې نه، نبي هم د عایشې په کوټه کې دفن او سره خوا کې حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما. نو یو ستن باندې لیکلي اسطوانة الحرس، اسطوانة السریر، بلې په پشین خط لیکلي، دا هغه ستن وه چې کوم ځای کې د دواړو جهانو مبارک سردار به اعتکاف ته ناست و. نو ګوره سړي له خوا نه ورکوي. بله ورسره خوا کې ده اسطوانة الوفود چې جرګې به رالې نو هغه ځای کې به نبي علیہ السلام سره هغې ملاقاتونه کول. بله اسطوانة الحرس څوکیدار به نبی علیہ السلام ته ولاړو، څه زمانه وو، بیا قرآن حکیم کې الله آیت نازل کو والله یعصمک من الناس، چې ستا حفاظت په ما دی زه به دې ساتم، څوکیدارې چوټي کوي زما څوکی مه کوه. بله یو ستن ده اسطوانه عایشه ورته وایي. حضرت عایشه صدیقې رضی الله تعالی عنها فرمایلي چې ما ته نبی علیہ السلام په جومات کې یو ځای ښودلی چې هغه ځای کې څوک ودرېږي 2 رکعاته مونځ وکړي زما شفاعت ولا واجب کېږي. او هغه ځای که ما خلکو ته وښو نبی علیہ السلام فرمایي نو خلک به پې جګړې یو بل سره وکړي. نو بیا عایشې بي بي هغه ځای خلکو ته ښولی دی، نو په هغه ځای مې یو ستن ولاړه ده، بره یې پې په شین خط لیکلي دي اسطوانه عایشه. خلک ورځي مسلمانان پکې 2 رکعاته نفل کوي. اسطوانه ابي لبابه دا یو صحابي د هغه نه یو غلطي شوې وه، دغه ستنې پورې ځان تړلی و، بیا الله توبه قبوله کړه، په هغې د پاسه یې اسطوانه ابي لبابه لیکلی. بله یو ستن د اسطوانه مخلقه، خلوق خوشبویه ته وایي، هغې کې به خوشبویې ښودې وه چې جومات پې خوشبویې، عود به پکې بلول چې جومات خوشبویې. بله ستن د اسطوانه حنانه د کجور ستن والته نبی علیہ السلام مبارک به ورته ډډه والې و تقریر به یې کو. یو بیبي نبی علیہ السلام له بیا منبر جوړ چې منبر یې جوړ کړه، نبی علیہ السلام راغی په هغه منبر باندې کېناسته، خو چې منبر له راغی د ستنې جړا شروع وکړه. د بخاري حدیث دی، داسې وجړل لکه یو ماشوم چې مور پسې جاړي یا د اوښې بچې چې د مور نه جدا شي او چغې وایي، یا وایي د 10 میاشتو بلار به اوښه چې چغې جوړېږي کله. نبی علیہ السلام ورمنډه کړې لاس یې دې تاو کړه، نو جړی قلاده شوه. یو روایت کې راځي چې نبی علیہ السلام دې بیا تپوس وکړ، وایي صاحب ستا په فراق باندې مې وجړل، وایي ښه اوس تاله یو مرتبه در الله درکوي، وایه که دې خوښئ چې زه الله ته سوال وکړم
چې جنت ته دی بوزي او په جنت کې به زرغونه شي او جنتیان به دې میوې خوري او که دا دې خوښوي چې الله ته سوال وکړم همدلته زرغونه شي اوس به دې جومات کې زرغونه شي او دا خلک به دې میوې خوري څه دې خوښه ده ور هغه مخیاره وه وی صاحب هغه د جنت دعا مې خوښه ده دلته خو چې زرغونه شم خو بله زه بیا وچشم که نه هغه مې خوښه ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله نه دعا وغوښته او صحابو ته فرمایل وی دا ستن به د قیامت پر ورځ الله واخلي په جنت کې به کېږي او دا به هلته زرغونه شي او جنتیان به کجوري خوري بیا زمانه کې په جومات اور ولګېد نو صحابه هغه ستن راواغېسته او لکه څنګه چې مړی سړی خښی اقه د منبر لاندې ځای وکنیسته هغه کجورې ستنې پکې کېښود او خاورې پرې پاسه ور واړولې دومره صحابه قدر او عزت ته ولې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وجود پسې لږه غوندې جړا کړی محبت او مینې د مبارک علیه السلام سره کړی دا د هغه اوچې ستنې مینه وکړه محبت اظهار یې وکړه پروردګار څومره لویه صله او اجر وله ورکړه وی منبر زما نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د حوض کوثر په غاړه پروت دی علما لیکي دا منبر دا خوره دا ځمکه به الله د قیامت پر ورځ وایي او دا به د حوض کوثر په غاړه ایږدي څومره مبارک ځایونه لیکن ورونو الحمدلله زمونږ د مسلمان محبت او مینه د رسول الله مبارک سره دا خو زمونږ ایمان دی چې که کمی وي ایمان بني کافر وخت په وخت د نبی علیہ السلام خلاف قسم قسم حرب استعمال کړی یو زمانہ کې کافر راغلو او په مدینه شریفه کې ډیر شوی او غیدا یو حربه د فرانس يهوديان عیسایان او سم چې راچا د نبی رسول الله مبارک دا کارټون شایع کړی کنه د فرانس کې شایع شوی دا په خوانه دشمنان پیرنګان رااله خشتخ کولې جامع واچولې ځانونه ډولې کړل او پټکیه پسر کړل ګیره پرې خو لکه جدي مسلمانان بلا مالونه راوړل یو بادشاہ سلطان نور الدین هغه د شپې خوب ولید نبی اسلام مبارک په خوب کې یو دوه کسه وته خو د سپیرانه کورې کا چې را پاسه دوه رکعات مست او بیا د شو بیا نبی اسلام په خدای ستو سپیرانه کورې کوي دې له خوب ولید یو خپل وزیر راوغخته وی دا سوکم وی الله د مدینه شریفه څه چل ان سره سه پیسې دولت والا بلا دولت پیسې واغښتې مدینه شریفه ته راغله وی سوکم وی د مدینه منوره کې څومره خلک اوسېږي د ټول اعلان وکړه او انعامونه ولا ورکړه او اتلو ولا انعام ورکوم بادشاہ سلامت ته وګوره چې دوه کسه پکې راشي ماته خاله اعلان وکړي چې بادشاہ راغلی دی او مدینه شریفه کې خیرات وشي څومره چې مسلمانان ټول راځي یو براته او بادشاہ په خپل لاس انعام ورکاو وزیر وته بادشاہ سلامت ګورې سړیم صحیح کاو دا سړی پکې رانه سبا بیا اعلان کو څوک پاتې هغه راځي چې څوک پاتې وغي واغش بل دې بیا اعلان کو څوک پاتې هغه راشه دا دوه پکې رانه بادشاہ وزیر ته پیسې دې ټول لاله برباد کړي سړی مخکاره نشوي صبر وکړه الګا وی څوک پاتې شته چې د بادشاہ نه پیسې نه وصول کړي وی څوک نشته یو دوه کسه پاتې دي اول رانه لل اجیر نه کان خلک دي بزرگان او ذکرونه کوي اغي خلکو د خیراتونو صدقې ورکوي مونږ ورته وی اغي بادشاہ د مونږ ورکو مونږ د بادشاہ صدقې سکو وی دا دوم راول صاحب د نیکانو خلکو غدان له یو حلقه جوړه کړی چې ویره وله وی صاحب هغه ناراضي هغه چې مونږ بادشاہ له نه ځو تزوري راوله خلکو انقلاب جوړ کو صاحب زمون پیران صاحبان نه کان دا بوزي په تاسو راوله چیرې واستلو بادشاہ وتاو پتلو امداد ودی نبی علیہ السلام مبارک چې ما ته کوم سپی خو دي چې دا سپیرانه کورې کداد ودی لار شي وي تلاشي والے لار ټول کورې ولټاو څه پیدا نه کړ اخره کې یو ځای له کجوري څنګه پرته وي ودا لري کې چې څنګه لري کې پاغي لاندې پور پروتو ودا لري کې چې لري لاندې لرګي پراتو ودا لري کې چې لري لاندې سورنګو سړی ورکوس کو ته اخره کې راووت صاحب خو لري تللی چړیاونی ول گرفتار کړي سرمنه مباسو پر دمم چت الوای وخنه موږ د فرانس انګریزان یو او موږ د سورنګ د کنيستو ډېر مهارت لرو سورنګانو باسو موږ ځان مسلمانان جوړ کړی پیسې مروړي دي په سازش راغلي او کوشش هم داري چې د نبی رسول الله مبارک او داغه د مرګرو دا وبیدونو باسو ځانمانو خورم سکړه موږ د شپې دروازه لګیایو د شپې سورنګو باسو د شپې د خور به ولو
او هغه مقبره کې چل وی کارم څومره کړی دی وی بس د نبی علیہ السلام خپو مبارک ته یو لیش دی پاتې دی خو چې دغه ځای ته ورسو نو ځمکه جړقېږي کار نه کېږي چې لږ هم ځمکه که نه جړقېږي بادشاہ بیا هغې له ډېره سخته سزا ورکړه سرونه یې قلم کړل سلطان نورالدین او بیا د نبی علیہ السلام مبارک د هغه وجودونو نه ګیر چاپېره د سکې دیوال و چې څوک دا بیا ونه کړي سکې یې ویلې کړه هغه ګیر چاپېره واچوله سکه او بره یې ښه مضبوط دیوال و او د هغې د پاسه غټ ګنبد جوړ دی دومره سورې نشته چې څوک د نبی علیہ السلام مبارک یا د صحابه قبر وویني دا بادشاهان چې ورشي دا د هغه دیوال نه ګیر چاپېره پنجره توده نو د هغه دیوال او د پنجرې په دامیاس کې ورننوځي یو بل عالم تېر شوی دی شمس الدین شیخ شمس الدین هغه د ما یو دوستو او د مدینې منورې د جومات خادمو وی ما ته قصه کوله وی ما ته وی چې ما ته د مدینې امیر اطلاع وکړه چې راشه وی ورغلم وی ما ته یو خبره درته کوم بېګاله به څه مېلمانه راځي او د جومات دروازه به ورته کوله وکړي او بیا به بنده کړي او چې هغوی هر څه کول نو چې غږ به نه کوې ګورې نه به ورته غږ کې او نه به بل چا ته ال وی او که ال دی وي نو سرمن به دې وباسه وی زه خو پوه شوم چې څه لانجه خو ده وی رالم او جومات کې د نبي علیه السلام مبارک روضې سره کېناستم او جاړم چې یا الله زه څوک یم زه خو څه نه شم کولی غریب سړی وی چې ماسخوتن لمونځ چې خلک ټول لاړل تیاره شوه وی دې کې ور وټکېده وی چې ورغلم ور مې لر کړه بادشاه وتمون وی صیبه دومره دي چې سړي مې وشمېرل 40 کسان راننوتل چارې دي ورسره سسکورې دي ورسره کودالې دي ورسره شکرې دي ورسره د خاورې د اوړو صندوقونه دي ورسره او بس پړه مې تیاره شوه چې دا خو دوی راللو دا خو اسنت دا خو د نبی علیہ السلام مبارک او د صحابه او د ابوبکر او د عمر رضی الله عنهم د قبرونو پسې نه راغلی یا خدای دا په جړا شو وی چې څنګه دي د منبر مبارک ته راورسېدل وی نه غنې او ډلق شو وی ډلق سره ځمکه اوښتېده دا څلوېښت واړه پکې وردن نه شو ځمکه بیا پیوس شوه وی د خوشحالۍ نه مې وجړل وی چې رالم ځمکه جنګېدلې ده او سړي یو نامونشان سره د هغه چارو سسکورو نشته بادشاه را پسې لږ ساعت په سوال جواب وکړ دی خو راشه چې رالم چې سړي څه شو مې چې صاحب دا چل شوی وی نه دروغ وی مې چې راشه چې ته نښې وښیم وی چې ورغلم هغه نشان مې ورته وښو نشان او د هغوی هغه چې کومې جامې او صادرونه پلونه بارو امې ورته وښول چې دا ووایو وی په جړا سر شو وی کو ال د چا ته مې نو سرمن به دې وباسه چې څه وشو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حفاظت څوک کوي والله یعصمک من الناس قرآن اعلان کړی قرآن الله به د خلکو نه بچ کوي یک تنها الله حفاظت وکړو د مرګرو الله حفاظت وکړو د کلي الله حفاظت وکړو د مدینه شریف الله حفاظت کړی دی نبی علیہ السلام مبارک اعلان کړو یو اور به لګي او داسې اور به چې د هغې رڼاګانې او د هغې هغه لمبې به په یمن او په شام کې لیدلې کېږي د نبی علیہ السلام د وفات نه 650 کاله پس 652 کاله پس د مدینې منورې په ګاون کې اور ولګېد قبلې طرف ته او داسې اور ولګېد داسې چې په شام او په یمن کې به د ساروس د شپې سټونه ښکارېدل او په شپه کې به د مدینې منورې خلکو به د شپې کار کو داسې رڼا و انوار او سپومې چا نه لیدل داسې اور ولګېد اور لرې لګېدلی او مدینې منورې طرف ته را روانو لرې لګېدلی او داسې را روانو چې خلکو ورته کتل نو په دې اور کې د اور دریابونه به موږ ته ښکارېدل او چې غر به په مخه راته هغه به یې ویلې کو اونه به راتله هغه به یې ویلې کوله او په هوا کې مارغان نه شو ټینګېدې داسې اور دقه دغه علاقې ته لاړم د ملګري ملا سره قسم په الله سړی حیران شو داسې په میلیونو ځکه ډرایور موږ ته یو ډېر ښه ډرایور خدای میلاو کړ هغه ډېر زیات وګرځولو کې سړکونه جوړ دي په میلیونو قسم په خدای داسې کندې دي پکې که نه دا ځمکه سوځېدلې ده نو لکه دا شی چې اوس وځي دا سکاره بار روځي داسې دا سکاره بار راوتي دي دا سکاره دا کاڼي سوځېدلي دا ګټې او داسې پکې غارونه دي که نه چې زه درته وایم لکه د دې جومات د دې برنډې برابر غارونه
داسې غارونه ملګرو ته مې ورکونه شي پکې ورغورځېږي داسې په پارلانګونو غارونه بیا دا ځمکې شلېدلې دي او کاڼي چې لاس کې راوالي زما هغه ملګري راځي صاحب هغه ته یو څو کاڼي راوړم دي غټ کاڼي چې به مې اوچت کړي تا به یې معلوم دي غټ کاڼي به مې اوچت کړي لکه ډېر سپک ولې سوځېدلي ټول علاقه مکمل سوځېدلې ده غر د جبل بني قریظه ورته وي هغه غر داسې سوځېدلې داسې چې د هغې هغه کاڼي هغه خاورې خلک وړي پټو کې اچوي غر داسې سوځېدلې په میلونو دغه علاقه مکمل داسې چې سړي هغه زما هغه ملګري ما د ایمان مې تازه شو سړی حیران شي چې خدای د نبي اسلام پیشنګویي وګوره او بیا ځمکه او غرونه او کاڼي سوځېدلو ته وګوره کاڼي داسې ایره ایره پراته دي بادشاهانو له چل نه ولې چې څه چل وسلو ځکه چې یو ځای نه دی داسې په میلیونو په څو خدای چې څو سوه میله علاقه ده دا مکمل سوځېدلې پرته ده او داسې غارونه پکې شوي دي داسې یو غار نه دی سړي په سترګو ښکاري ما بېګا یو تاریخ کته بېګا نو دا اور چې وی کله مدینې شریفې ته را نږدې شو نو د مدینې خلکو سره غم شو چې خدای دا اور خو مدینه منوره راغی مدینه منورې ته را نږدې شو دا خو مدینه شریفه ونه سوځي او چې مدینه شریفه سوځي خو جومات به سوځي د نبي علیه السلام مبارک روزه ده پکې خلکو جلاګانې شروع کړې وی صاحب د مدینه منوره کې داسې یخ بادونه شروع شو داسې یخ بادونه یعنی زما په اندازه باندې به یا 3 میله یا 4 میله ته به دا اور ورسېدلي د مدینې منورې دومره نږدې قبا نه لږ غوندې مخکې علاقه ده کعب ابن اشرف یهودي قلعه ده ورسره خوا کې هغې ته دا اور رارسېدلی دی چې دا خلک ولا تماشې له ورغلل نو چې دومره اوري چې په میلیونو بلیږي په میلیونو او چې دومره اوري چې په زرګونو میله لرې د هغې رڼاګانې ښکاري او چې دومره اوري چې کاڼي ایره کوي هغې ته څوک نږدې ودرېدی شي په میل کې مو د څوک نږدې نشي ودرېدی او یقین که بېګا مې تاریخ کته چې د مدینې خلک به ورسره داسې په خوا کې په ګاونډ کې ولاړ و تودې خوا بلکل نه راغلل تر دې حده پورې ناشنا حیران شوم چې یو سړي غشي راواغېسته او اور ته یې ونیوه دغې اور ته د تنور اور ته څوک نشي نږدې کېدی نو چې غشي ور وې غورځو نو د غشي هغه اوسپنه چې غشي کې کومه اوسپنې هغه ویلې شوه او لرګي یې ونه سوځېد ځکه لرګي یې د مدینې منورې د بوټي لرګي او چې څنګه د مدینې منورې د حرم حدودو ته راغلی بلکې ما خو پکې ونه لیده خو تاریخ ما بېګا کته وی چې یو تیږه ده نیمه د مدینې منورې په حدودو کې د حرم په حدودو کې او نیمه بار وه نیمه سوځېدلې نیمه پاتې ده دغه بالکل مکمل یخه یخني او اخواته ورونه بلیږي او دومره اور چې په زرګونو میله شام او یمن په زرګونه لرې دي هلته کې رڼاګانې ښکاري او بیا وی هغه د مدینې منورې هغه یخه هوا هغه پې تیزه شوه په دې اور د پاسه ورله هغه اور یې مړ کړ ما وی د الله تعالی څه عظیم قدرت دی څه لویه نښه ده دلته کې نږدې نه تو شته نه اور شته نه ګرمي شته نه ګرمه هوا شته علاقه کې یخې هواګانې دي او هغې طرف ته په میلونو غرونه سوځي کاڼي ویلې کېږي اونې سوځي بوټې سوځي غرونو باندې اورونه بلیږي دا جمدی نښې دي د نبي علیه السلام د حفاظت کوي نو د نبي علیه السلام د کریم رب العالمین حفاظت کړی دی او چې دجال کله راشي نو دجال به مدینه منورې ته نشي داخلې دی مدینه منوره کې به یو څو زلزلې راشي نو چې کوم منافقین وي پکې بدعملي ابه دجال له وځي او نیکان به پکې پاتې شي فرشتې به د مدینې منورې نه ګیر چاپېره تو وي دجال به نه پرېږدي او نبي علیه السلام فرمایي ایمان به مدینې منورې ته داسې راغون شي لکه مار چې خپلې سوړې ته ننوځي او په ټولو کلو کې اخري کلي چې د قیامت نه مخکې روانېږي به مدینه منورې ټول کلي به روان شي دا به پاتې دا به اخره کې خرابي نو د مدینې منورې حفاظت د نبي علیه السلام د مخه د هغه د ملګرو حفاظت د نبي علیه السلام د مخه الله کړی دی نو د نبي علیه السلام حفاظت به ولې نه کوي کفار په ډېر هم لګي کارټونونه هم جوړوي او ارسه لګي ارسه جوړوي قسم په الله که د نبي علیه السلام په شان کې دومره کمې راوستې شي